السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د نوښار سره تعلق لرونکي مفتي سردار علي حقاني صاحب چې کوم په عرفي توجه باندې ډېر زیات مشهور شوی او د سوشل میډیا د مخې نن په دره کې اکسیډنټ وکړو او هغې کې وفات شولو. آیا د مفتي صاحب د وفات باره کې د هغه ډېرور څه خبره ده چې آیا غلطي د چا وه او مفتي صاحب د اکسیډنټ دوران کې څه خبرې کړي. ملګرو راځئ چې زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کوم معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو پرون ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه چې کومه مخې ته راغلې وه د کوهاټ درې سره مولانا مفتي سردار علي حقاني صاحب چې کوم په توجه باندې مشهور هغه د درې نه د پروګرام نه تلو نه پس په درې کې اکسیډنټ کړی او دا د ډیرور د حقاني صاحب د ډیرور دا خبره وه چې کله موږ د درې نه روان شولو نو ډیر سپیډ کې راتلو ځکه چې ناوخت ټایم و نو د دې په وجه باندې موږ چې سورنګ کراس کړو د هغې نه مخکې موږ باندې یو ګاډی ډیر اچانک راغلو چې دی په وجه مونږ هم ډېر زیات سپیډ کې او هغه هم سپیډ کې چې مونږ د ګاډي سره ټکراو وشو چې په دې کې زمونږ مفتي صاحب مفتي سردار علي حقاني صاحب شهید شولو او د ده سره چې کوم د مفتي صاحب والا ګنمینو دا هم په ځای باندې شهید شولو او زه هم ډېر زیات زخمی شوی وم خو چونکې بس نو الله په فضل و کرم سره زه روغ سلامت شولم او علاج نه بعد زه روغ اکسیډنټ په دوران کې د ډریور دا خبره وه چې مفتي صاحب هېڅ قسمه خبره نه وه کړې هغه بالکل خاموش و او دا ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي وي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.